السلام علیکم ډیر ویورز. په دې ویډیو کې به موږ وایو فاست پرفیکټ ټینس. نو اول استعمال وایو چې کله موږ پاست پرفیکټ ټینس استعمالولی شو to express one of the two past actions which had completed earlier. د تیرې زمانې دوه کارونه چې کله موږ یو ځای بیانوو نو په هغې کې چې کوم کار مخکې مکمل شوی وي د هغې دپاره موږ فاست پرفیکټ ټینس استعمالوو او کوم کار چې وروسته مکمل شي د هغې دپاره موږ پاست انډیفینټ ټینس استعمالوو. فار ایگزامپل when I went to the airport چې کله زه هوایي ډګر ته ورسېدم the plane had taken off نو جهاز پاسېدلی و. نو دې جملې ته وګورئ جهاز پاسېدلو والا کار مخکې مکمل شو او ایرپورټ ته د رسېدلو کار چې کومه دی هغه وروسته مکمل شو. نو مخکې مکمل شوي کار دپاره موږ فاست پرفیکټ ټینس استعمال کو the plane had taken off او د وروستي دپاره موږ فاست انډیفینټ ټینس استعمال کو when I went the airport. When I went to the airport, the plane had taken off. بل مثال when they entered the classroom, the teacher had started the lesson. چې کله هغوی کوم جماعت ته داخل شو نو استاد سبق شروع کړی و. نو کلاس روم ته هغوی وروسته داخل شو او استاد سبق مخکې شروع کړی و. نو کلاس روم ته د داخلېدو دپاره موږ فاست انډیفینټ ټینس استعمال کو when they entered the classroom او استاد سبق شروع کړی و دپاره موږ فاست پرفیکټ ټینس استعمال کوو the teacher had started the lesson. main verb and helping verb موږ د پرزنټ انډیفینټ ټینس په لیکچر کې دا خبره کړې وه چې څومره هم پرفیکټ ټینس دي په هغې کې د ورب تړ فارم یعنی فاست پارټیسپل فارم اف د ورب استعمالیږي. نو په پاست پرفیکټ ټینس کې هم د ورب تړ فارم استعمالیږي. هیلپینګ ورب په پاست پرفیکټ ټینس کې هیډ به طور هیلپینګ ورب استعمالیږي د سنګولر سبجیکټ سره هم او د پلورل سبجیکټ سره هم. پازیټیو سنټنسز په فاست پرفیکټ ټینس کې چې کله موږ پازیټیو سنټنسز جوړو نو اول سبجیکټ لګو بیا هیلپینګ ورب هیډ لګو بیا د ورب تړ فارم لګو بیا آبجیکټ یا کمپلیمنټ لګو. فار ایگزامپل موږ د 8 بجو نه مخکې کور ته ورسېدو we had reached home before 8 o'clock. نو د جملې ته وګورم وی زموږ سره سره سبجیکټ دی موږ هیډ ور سره هیلپینګ ورب لګېدلی ریچډ د ورب تړ فارم دی ورسېدو ریچډ هوم کور ته آبجیکټ دی بیفور 8 o'clock د 8 بجو نه مخکې وی هیډ ریچډ هوم بیفور 8 o'clock. بل مثال هغه د وزیر سره د اتوار نه مخکې ملاو شوی و he had seen the minister before Sunday. نیگیټیو سنټنسز په نیگیټیو سنټنسز کې موږ صرف د ناٹ اضافه کوو د هیلپینګ ورب نه وروسته. فار ایگزامپل موږ د 8 بجو نه مخکې کور ته نه ورسېدلی we had not reached home before 8 o'clock. had هیلپینګ ورب دی بیا ورسره څه اضافه کړله not we had not reached home before 8 o'clock. هغه د وزیر سره د اتوار نه مخکې نه و میلاو شوی he had not seen the minister before Sunday. interrogative sentences په interrogative sentences کې موږ هیلپینګ ورب هیډ د جملې سره راولو بیا سبجیکټ بیا د ورب تړ فارم بیا آبجیکټ یا کمپلیمنٹ او د جملې په اخره کې ساین اپ انټروګیشن سوالیه نشان لګو. فار ایگزامپل آیا موږ د 8 بجو نه مخکې کور ته ورسېدو had we reached home before 8 o'clock. نو هیډ هیلپینګ ورب دی جملې سر کې مې لګولی دی بیا سبجیکټ وی بیا د ورب تړ فارم ریچډ بیا آبجیکټ هوم او په اخره کې مو ساین اپ انټروګیشن سوالیه نشان لګولی دی. بل مثال آیا هغه د وزیر سره د اتوار نه مخکې میلاو شو had he seen the minister before Sunday.